مات شوی و په جنگ کې بند په بند کوشیر اخلی د مات وطن مړوند خوږه بکړې ترخه خوله د ولاس کانال د قشتی پیلک گلقند. دریای آمو اینک برای شادابی دشت‌های سوزان افغانستان بخشی از مسیر خود در مرز مشترک با آسیای میانه را به سوی ما تغییر می دهد. قرنها است که این هدیه الهی سرچشمه گرفته از بلندی‌های پامیر تقریباً به گونه انحصاری نصیب تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان در سواحل شمالی آن می‌گردید، اما دیگر چنین نخواهد بود. کانال بزرگ قوشتیپه سرآغاز مدیریت آبهای ما در شمال به مقیاس وسیع است که بخش اول کار آن تکمیل شده و آماده بهره برداری است. آب آمو پس از سرازیر شدن در آن در وهله اول 108 کیلومتر در دل دشت‌های ولایت بلخ راه خواهد گشود. با این کار تعریف افغانستان به عنوان کشور فقیر جهان عوض خواهد شد. گره خوردن فقر با نام افغانستان با توجه به درک ما از امکانات بالقوه کشور دیگر پذیرفتنی نیست. تنها چیزی که نیاز است مدیریت منابع زیرزمینی، زمینی و آبی است که اینک مردم و مقامات هر دو به اهمیت آن پی برده و آن را در ردیف اولویت‌های مبرم قرار داده‌اند. حکومت‌های قبلی نیز طرح‌هایی برای مدیریت آب به خصوص در شمال کشور داشتند، اما توانایی پیاده ساختن آن در عمل را به دلایل مختلف به دست نیاوردند. نظریه عبور یک کانال آبی به نام قوشتیپه با استفاده از آب دریای آمو در دشت‌های شمال کشور در حکومت‌های گذشته نیز به آن پرداخته شده بود. اما این امارت اسلامی بود که در همان مراحل اولیه روی کار آمدن با یک دید جدید وارد این میدان شد و شرکت انکشاف ملی با انجام سریعتر سروی و دیزاین این پروژه توسط انجینیران افغان زمینه اجرای عملی آن را فراهم نمود. در 11مین روز سال جدید 1401 خورشیدی آغاز کار کانال قوشتیپه در این مجلس که در تالار مقام ولایت بلخ برگزار شد اعلام گردید. ځکه دا کانال چې اوس موږ یادوو دا کانال یو کوچنۍ پروژه نه ده، نو دا کار سړی فکر وکړي بیخي ناممکنه بولي، خو د دوی د جدي توجه او د امکاناتو او د ماشینګرۍ دغه چې موږ ته راښکاره کړي دي په کوم دغه کې دا ممکنه ده انشاءالله ژر تر ژره به دا کار وکړي، الله دې دوی ته توفیق هم ورکړي. اکثریت خلکو ته دا سوال پیدا کیږي، اوس هم پیدا شوی، مخکې هم دا سوال و چې آیا موږ د دې ظرفیت لرو چې دا پروژه تطبیق کړو او که نه. خو دلته عزم وجود لري او دا به ثابته کړو چې افغانستان کولی شي خپل اقتصاد په پښو ودروي او د خپل ملي پروژې خپله تطبیق کړي. تر بامیان جبل سراجا خوخیو کی بنغختی موی ژوند کانال د قوشتیپه. کار با افزارهای اندک آغاز شد در حالی که آگاهی در مورد وسعت و اهمیت پروژه در بین مردم نیز محدود بود. اما حالت به زودی تغییر کرد. شرکت پشت شرکت و ماشینکار پشت ماشینکار به قوشتیپه سرازیر شدند. حتی شهروندان ما از کشورهای همسایه نیز به وطن بازگشتند تا در این برنامه وسیع ملی سهیم شوند. به زودی شمار افزارهای سنگین یا ماشینری به بیش از 4000 رسید و بیش از 10,000 هموطن ما به گونه مستقیم یا غیر مستقیم در آن صاحب کار شدند. کار ډیر په مشکلات لري، ډیر زیات مشکلات لري او ارزونه لري، خو هم موږ ډیر په شوق باندې او په مینه باندې د خپل کار کوو او دومره او په شوق د خپل کار کوو چې سهار وځو، یعنی ته مازدیګره پورې موږ په دې نه پوهېږو چې موږ کار کړی یا نه کړی. Geldik billahi şükür Xudaya, işlemizden yaxşı oldu. Qancha xayr gördük işinden, merdim mana kanalda merdim işledi, puldan xayr gördüler. Ko'p yaxshi bo'ldi shularda ish. Shukr 1000 dana 900 dana non berdik bular. کانال قوشتیپه به درازای 285 کیلومتر، عرض اعظمی 152 متر و عمق اعظمی 8.5 متر از ولسوالی کلدار ولایت بلخ الی ولسوالی انخوی ولایت فاریاب دیزاین شده
و به 3 بخش تقسیم گردیده است. بخش اول شامل 108 کیلومتر کندنکاری از ولسوالی کلدار تا ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ و ساخت 2 پل برای عبور خط ریل و جاده ترانزیتی حیرتان مزار و نیز سربند کانال می شود. بخش دوم کندنکاری 177 کیلومتر باقی مانده و ساخت پلها در مسیر آن است. سومین و آخرین مرحله تقسیم آب به اراضی با استفاده از کانال‌های فرعی خواهد بود. مرحله اول 6 ماه قبل از موعد پیش بینی شده تکمیل شد. کاری که با توجه به چالش‌ها و دشواری‌های فراراه تقریباً ناممکن می‌نمود. بزرگترین مشکل گرمای سوزان دشت‌های حیرتان بود که خطرات جدی صحی را متوجه افراد شاغل در کندنکاری کانال می‌ساخت. او حتی داسې مشکلات هم تیر کړل چې خپله زه د لشمانیا میاشته چې د دوی په د پښو باندې 4-5 ځایه وچیچلمه او حتی د دې د علاج دپاره مې 28 پیچکارۍ وکړې، خو نن الحمدلله همغه زحمتونه نتیجه وه چې موږ وکولی شول. په هغو زحمتونو نتیجه چې موږ هغه ګرمۍ تېرې کړلې، هغه طوفانونه هم تېر کړل او لوږې تندې هم تېرې کړلې او تکلیفونه هم تېر کړل. نن الحمدلله زه اوس 100% مطمئن یم چې افغانستان انشاءالله د دې کانال په جوړېدو سره ټول افغان ملت بسیار شي. مسیر شورای مزار حیرتان یعنی یک منطقه ویرانه است که نه چیزی به نام آب و غذا و نان چیزا پیدا نمیشه و بعضی موقع حتی موترهای ما که اینجا در روزهای اول آمده بود در ریگا گیر میکردن، در بین ریگا بند میماندن و مدت ها اینجا سرگردان بودیم تا یک مسیر راه را پیدا میکردیم. دیگه بیشتر مسائل مثل طوفان و گرد و غبار و باد این مسائل مانع پیشرفت کار ما بوده، اما از لحاظ امنیتی تا اکنون کدام مشکل یا کدام خطر متوجه پروژه نبوده و پروژه به شکل نرمال خود ادامه داشت. مشکل عمده دیگر موجودیت کوههای ریگی در مسیر کانال بود که برداشتن آن چون گذشتن از 7 خانه رستم به نظر می آمد، اما تپه ها یکی پس از دیگری با موفقیت برداشته شد و دریای آمو با کانال قوشتیپه در یک سطح قرار گرفت. خواهید پرسید که قوشتیپه را چرا باید مایه مباحات ملی دانست؟ دا خو ډیره یوه با عظمت او انشاءالله امیدواره پروژه ده چې خدای دا سر ته ورسوي او د خلکو اول امیدواري خدای ته ده، دوم دغو کانال ته ده. یعنې دو کانال ته خلک ډېر غټ امیدونه لري او یوه لاسته راوړنه د خلکو همدا ده چې دا د کوشتیپې کانال جوړ شي او خلک د دونه مستفید شي او بل ځای د افتخار ده چې د خپلو مدنیاتو نه تملیږي. بل منفعت ملی بل سوالق یا بر ولایتن قطع تا بل انتخاب یا خورلره گتمله انشالله تا مردم منن بالعموم منن خیر گرمل انشالله. دهقانان در منطقه با دلگرمی به پیشرفت کارهای کانال قوشتیپه نگریسته و بی‌صبرانه منتظر جاری شدن آب در آن می باشند. در حقیقت 60 سال می شود که آنها این رویا را در دل می پرورانند. انگار با تکمیل شدن مرحله اول قوشتیپه رویاها به حقیقت مبدل می شوند. دهقانان از همین حالا برای استقبال از آب آمو که به زودی بستر خشک و گردآلود قوشتیپه را مرطوب و معطر خواهد ساخت آمادگی می گیرند. آب دریای آمو تا هنوز به کانال وصل نشده است، اما بستر آن در برخی قسمت‌ها هنگام کندنکاری از آب پر گردیده است، زیرا آب‌های زیرزمینی در این ساحات عمق کمتر داشته و با کندن اندک دهانه چشمه‌ها باز می‌گردد. پر شدن پیش از وقت مسیر از آب هرچند به علت دشوار ساختن کار کندنکاری چالش‌زا بود، اما هرگز نتوانست جلو پیشرفت کار پروژه را بگیرد. کار به یک شوق علاقه، به یک اشتیاق و به یک اراده قوی شروع شده و به مو شکل ادامه داشته. طبعا در اوایل مشکلات خود می داشته باشه، شروع هر کار مشکلات خود داره، با وجود هم کارها به بسیار یک اراده قوی و به یک تعهد بالا که بین پرسنل کاری و تیمای کاری و همچنان حمایت قوی از طرف اداره
خود انکشاف ملی به خاطر به اتمام رسیدن این پروژه وجود داشته و همگی با بسیار یک مورال بالا و یک تعهد بالا و با اراده قوی کار شروع کردن و از شروع تا بال را کار به مو شکل، به مو اراده، به مو تعهد، به مو اشتیاق ادامه داره. از نظر سیاسی و اقتصادی نیز پروژه قوشتیپه برای امارت اسلامی که آن را در اولویت کاری قرار داد و با تمام امکانات از آن پشتیبانی کرد یک موفقیت به حساب می آید. هر کشور برای کنترل آب و برای کنترل منابع خود باید مصمم باشه و دنیا که پیش رفته از منابع خوب استفاده کردن. افغانستان متاسفانه از منابعی که سرشاری که داره استفاده نتونسته بود از اثر جنگ، اشغال ها و مشکلات متواتر. حال فرصت از این رسیده که ما منابع خود را خوب استفاده کنیم. از لحاظ سیاسی موقف افغانستان را در منطقه بلند خواهد بود. افغانستان به کشور صادراتی مبدل خواهد کرد. مردم ما خودکفا خواهد شدن، خصوصا در بخش‌های ارتزاقی و مواد غذایی. ما ایجاد اشتغال میکنیم برای جوانان افغانستان که جویای کار هستند. میتونیم شغل ایجاد بکنیم و به هر میزانی که جوانا در عرصه اشتغال حمایت شود، قدرت خرید خانواده ها افزایش پیدا میکنه. وقتی قدرت خرید یک خانواده افزایش پیدا بکنه، فقر در خانواده ها کاهش پیدا میکنه و به تبع از او فقر در اجتماع کاهش پیدا میکنه. بنابراین یک قدم بسیار مهم است برای ریشه‌کن سازی فقر به صورت اساسی و ساختاری. از این منظر این کانال میتونه هم در توسعه اقتصادی افغانستان، هم در کاهش فقر و هم در ایجاد اشتغال نقش اساسی داشته باشه. امیدوار هستم که جوانان افغانستان از این طریق بتونه نقش مهم و تاریخی خود را در رشد اقتصادی افغانستان ایفا بکنه. شرکت انکشاف ملی با وارد کردن شرکت‌های خصوصی به این پروژه از یک سو کار اکمال آن را تسریع بخشید و از سوی دیگر زمینه اشتغال مجدد برای وسایط و کارمندان آنها را که در نتیجه تغییر نظام دچار سکتگی گردیده بود فراهم کرد. تقریبا فورمنان و انجینر صاحبان و مسئول د کمپ دا تقریبا 15 نفر دي او نور د ماشینری والا سدي تقریبا 210 نفر ته تعداد رسیدوي. تقریبا داسې 250 نفر پورې موږ سره په کار باندې لګیا دي. ډېر ښه انویسونه مو په خپل وخت باندې اجرا شوي دي او هر رقم ته که سرویر ده، که سایټ انجینر ده، که عمومي مدیر د پروژې ده، موږ سره الحمدلله تر نن پورې ډېره ښه راویه کړې. ما تر اوسه پورې داسې وخت نه ده تېر کړی لکه دا کانال کې چې موږ تېر کړو دا 8 میاشتې تقریبا 8 میاشتې، خو الحمدلله دومره د خوښۍ احساس کوو چې په دا کانال کې موږ یو خدمت وکړو او هېڅ کوم مشکل سره په دغه 8 میاشتو کې موږ نه یو مواجه شوي. شپې که تګ د ورځې تګ 8-8 کیلومترۍ ته د موږ راتګ وی نو یقیني چې ډېر خوشحاله. که چېرته د قوشتیپه کانال نه وای شروع شوی، د موږ شرکت تقریبا 650 اراده ماشینری لریم. موږ په کانال بخش کې او سرک بخش کې ښه تجربه او وسایل لریم. 650 اراده مختلف النوع وسایل چې دغه هم 2.5 اراده کانال ته راوستلي. که چېرته د کانال نه وای شروع شوی نو د خصوصي سکتور د شرکتونو د ماشینری ټوله به کېدله استهلاک کېدله او دغه به ټوله په کباړ باندې خرڅېدله. شرکت ملی به خاطر کمر شکستاندن سکتور خصوصی ساخته نشده. شرکت انکشاف ملی به خاطر تقویه سکتور خصوصی ساخته شده و اکثریت شرکت های خصوصی در وقتی که پروژه شروع شد کار نبود، وسایل بیکار بود. ما این لازم دانستیم که باید ما سهم بدیم به شرکت های خصوصی از ماشینری و ظرفیتی که فعلا در افغانستان بود. در وقت زمانش اکثریتش حتی کبال میشد میرفت به بیرون. ما این لازم دانستم که پروژه از طریق سکتور یعنی سکتور ما باید مدیریت کنیم. در اینجا دانش و مدیریت و روش کاری و اینیا شرکت ملی بود، اما وسایل و اینیا را با شرکت های خصوصی واگذار کردیم تا تانستیم این پروژه را به شکل که لازم بود با وقت کم، با قیمت کم و با سرعت بسیار زیاد تطبیق کنیم.
حالا این محل دیگر یک دشت سوزان و خشک نیست که مردم از آمدن به آن هراس داشتند. حتی همین فوران غیر منتظره آبهای زیرزمینی هم به زیبایی کانال قوشتیپه افزوده و سبب شده است که افراد همراه اعضای خانواده برای تفریح در کنار آن همه روزه به این سو سرازیر شوند. در دو طرف کانال قوشتیپه جاده وسیع به عرض 20 متر در نظر گرفته شده است که تپه‌های مصنوعی ریگی به ارتفاع 9 الی 10 متر به آن زیبایی خاص می‌بخشد. قرار است این تپه‌ها با درختان و سبزه‌های موافق با اقلیم آن سرسبز گردند. این کار به علاوه تغییر آب و هوای منطقه از سرازیر شدن ریگ‌های اطراف و بستر کانال به علت تندبادها نیز جلوگیری خواهد کرد. دا د هیواد یوه ستره ملي پروژه ده او د دې پروژې اغیزې نه یوازې دا چې د هیواد دپاره به د ځان بسیاینې یا د کرنې په سکتور کې به د انکشاف او د پراختیا سبب شي، بلکې دا به په سیمه کې د تغییر اقلیم او په سیمه کې د محیط زیست د ښه والي په خاطر باندې به دا یوه ستره پروژه وي. انشاءالله دا منطقې او دا ځایونه او دا خوارې دښتې چې تاسې وینئ دا به ټولې هلته ښېرازه شي او بالاخره همدا به شي چې هم به هیواد ته د کرنې په برخه کې د غلې دانو، میوه‌جاتو، طبي نباتاتو چون سمت شمال یا د هیواد شمال په خصوص د مزار او جوزجان او فاریاب ترانخویه پورې د هغه سیمې دي چې هلته تحقیقاتو دا ښودلي ده چې طبي نباتات او همدارنګه صنعتي نباتات چې هغه پنبه ده، هغه مثلا شړشم دي، هغه مثلا نور پلیدار نباتات دي، دلته ډېره ښه نتیجه ورکوي. نو انشاءالله پر نږدې راتلونکو کې به هیواد د دغه محصولاتو له کبله به انشاءالله په ځان باندې بسیا وي او حد اقل که په ځان باندې بسیا هم نه وي نو د وارداتو په کچه کې به د پام وړ تغیرات راغلي، د وارداتو کچه به راټیټه شي او همدا به وي چې خلکو ته و هیوادوالو ته په دې سیمه کې کار هم پیدا شي. مردم و مسئولان در منطقه نیز به پیشرفت کارهای آن با علاقمندی می نگرند. بسیاری در آن نشانه از باورمندی به نیروی افغانها را می بینند. جوانان مخصوصاً از آن انتظار اشتغال زایی وسیع در سکتور زراعتی دارند که نیاز به خارج رفتن را از بین ببرد. و این کانالی که کشیده میشه این برای کسایی نیست که مثلا سیند زدن، برای کسایی هست که نسل نو هستن. این کانال برای ما کشیده میشه، برای نسل ما، برای کسایی که امثال ما هستن و ما از کشیدن کانال بسیار خوشحال هستیم چون که این مدیریت ثروت میشه، یعنی مدیریت ثروت افغانستان. ما مدیریت میکنیم ثروت افغانستان که در دیگر کشورها مفت رایگان نرود، دوباره داخل افغانستان شود تا ما از این ثروت استفاده نماییم تا برای شکوفایی اقتصادی کشور خود سعی و تلاش نماییم. زمین‌های واقع شده در مسیر کانال تا کنون قسماً با آب‌های زیرزمینی آبیاری می‌گردید، اما به علت نمکی بودن این آب‌ها حاصل چندانی از آن برداشت شده نمی‌توانست. آب آمو در کنار مزارع آتش تاریخی مردم محل را نیز با شیرینی خود فرو خواهد نشاند. چایمه میگشیم او شور است که همون زمین هم شور میکنه. اما از اینجا کانال آمده، کانال که نزدیک بیاید که آب نزدیک میآید، باز هم چاک میآید از زیر باز آب شیرین میشه. آمادگی ما گندم کشت میکنیم، پخته کشت میکنیم، سبزیجات کشت میکنیم، درخت کشت میکنیم، خربزه و تربوز هیچ چیزا کشت میکنیم. هر چیز میشه، آب باشه هر چیز میشه. ارزش زمین نیز با آغاز کار کانال پیوسته در حال افزایش بوده و زمیندارانی که با آنها صحبت شده است اظهار امیدواری کردند که با جاری شدن آب این صعود کماکان ادامه یابد. فاز اول کانال قوشتیپه از ولسوالی کلدار ولایت بلخ آغاز گردیده با گذشتن از دشت‌های سوزان و ریگی حیرتان و نهرشاهی به ولسوالی دولت آباد این ولایت میرسد. فاز دوم مسیر آن را از ولسوالی دولت آباد و ولسوالی چاهی ولایت بلخ به ولسوالی آقچه ولایت جوزجان تعقیب خواهد کرد. بعد از طریق ولسوالی های مردیان، منجیک و خواجه کوه وارد ولایت فاریاب گردیده به ولسوالی اندخوی می انجامد. در این مسیر طولانی میلیون ها جریب زمین را زیر کشت خواهد آورد. د کانال به خلک پر ژوند باندې دا ډیر دغه وکیو دا چې په خلکو به روحیه ډیره قوي سي، ځکه دا داسې پروژه ده چې دا په تاریخ کې دا نوه دا پیدا شوه چې دا د دښتونو ډیر دښتونه به زراعتي سي او خلک به کار اخته سي، کورونه به آباد سي، اوبه به زیات سي، د خلکو روحیه به قوي سي، به کار به اخته سي، د خلکو پر ژوند به نوی ژوند به غوره کړي. تقریبا ډیره فیصدي کې به دغه ولایتونه خودکفا شي زراعت په برخه کې.
او تغییرات دا دي چې اوس خو تاسو یې چې دغه ولایتونه خاص کر جوزجان ولایت واقعا ډېر یو وچکالي پکې ډېره ده، بارانونه نشته، اوبه کم دي چې دا کانال تیر شي. یو خو دا ده چې لکونه ځمکه به جرې به د زراعت په بخش کې دا به جوړ شي او حاصل ته برابر شي. دویم به دلته څه نا څه اوبه پیدا شي عامو خلقو ته، نو هغه محیط زیست په رابطه به هم دلته یو ښکلا راشي. نو دغه رابطه کې انشاءالله ډېر موږ هم امیدواره یو، خلق هم امیدواره دي چې یو کاری زمینه به هم عامو خلقو ته برابر شي. تکمیل فاز اول قوشتیپه و انجام مراحل بعدی آن با نام شرکت انکشاف ملی گره خورده است. این شرکت با هزینه اندک اما تعهد محکم به میهن مشغول ساخت و ساز و یا احیای تأسیسات مهم ملی است. بارزترین نمونه آن تکمیل قرارداد اول کانال آب زراعتی قوشتیپه می باشد. از بین رفتن مصارف امنیتی که در نتیجه حاکمیت امارت اسلامی ممکن شد، مؤثریت بودجوی شرکت انکشاف ملی را بیشتر از پیش ساخت. بخش بزرگ بودجه پروژه های خرد و بزرگ در گذشته به تأمین امنیت اختصاص می‌یافت، اما قوشتیپه از نظر عدم تخصیص مصارف امنیتی بی‌نظیر بود. کارگران و کارمندان آن بدون کوچکترین نگرانی حتی در نیمه های شب در مسیر دشت های پهناور حیرتان و کلدار رفت آمد می کردند. افغان ها اکنون با شور و شوق منتظر تکمیل شدن قوشتیپه به عنوان یک پروژه بزرگ ملی هستند. شماری برای بازدید از جریان کار به ساحه می آیند، می بینند و احساسات خود را با هموطنان خود شریک می سازند. اجرای چنین یک پروژه عظیم را که میلیون ها جریب زمین را زیر آبیاری میاره، ایره توانایی تمام مراحلش داریم که هم طرح و دیزاین، هم عملی کردن و هم به ثمر رساندن. این اول. دومی که خود در یک جای دیدم که از دور مثلا تصور میکردم که چیزایی که گفتم میشه راست است یا نیست. مثلا طول و عرض این پروژه، کارکنای از این پروژه، ما عملا دیدم که تمام از این چیزی که شنیده بودم به مو شکل هست. یعنی هدف دا دی چې د ټوپک ځای چې بیلچه ونیسي، دا یو غټ پیغام دی او ډیر مهم دی زموږ دپاره. نو دغه کانال د دې څرګندونه کوي چې افغانان به نور د ټوپک په ځای د بیل او د کلنګ لار خپلوي او دا د هر څه نه ښه او مثبت خبر دی. برنامه عاجل دیگر شرکت انکشاف ملی ایجاد مجتمع بزرگ زراعتی و یک پارک صنعتی در بخش‌های از فاز اول کانال قوشتیپه است. هدف آماده سازی ساحه برای پروسس محصولات حاصله از مزارع تازه ایجاد شده است که بعد به بازارهای داخلی و خارجی عرضه شوند. ما امیدوار هستیم که آهسته آهسته با روی کار آمدن پلان‌های منظم زراعتی که آبیاری در افغانستان صورت بگیره و دشت‌های بسیار فراوانی که ما داریم و آبی هم که ما داریم از امو باید استفاده صورت بگیره و ما باید از زراعت به صنعت تبدیل شویم. وقتی ما صنعتی میشیم که زراعت ما پیشرفت بکنند. انجام این گونه پروژه های بزرگ در شرایط پسا جنگ که به بازوی نیروی فنی و کاری خود افغانها بدون اتکا به کمک‌های خارجی مقدور شد، باور و امید افغانها به توانایی‌های ملی را تقویت کرده است. کانال آب زراعتی قوشتیپه از نظر طول، عرض، عمق و ظرفیت انتقال آب در ردیف بزرگترین پروژه‌های آبی در سطح منطقه قرار گرفته است. قوشتیپه تنها یک کانال نیست، بلکه اولین پروژه بزرگی است که توسط مهندسان و کارگران خود ما دیزاین و عملی و با عواید داخلی تمویل می گردد. قوشتیپه به ما باور به نیروی خود را باز می گرداند. قوشتیپه بزرگترین تجربه مدیریت آب در شمال و در نتیجه راهگشای ما به سوی خودکفایی زراعتی است که شاید تعریف افغانستان با آن از وارد کننده غله به صادر کننده عمده آن در منطقه تغییر کند. پیام به مردم افغانستانی است که همچو پروژه ملی و بزرگ حمایت کنند، در عقب از استاد شوند و هیچ کس را اجازه ندن که همچو پروژه را تخریب کنند و مانع شوند و بر نسل‌های آینده
پیام می است که برنامه بعدی که بر از این تدوین شده، اگر این نسل موفق نشدن این برنامه را تکمیل کنن تا همیشه اینیا بنیاز شوند از مواد بیرونی. فاز اول این کانال پس از 130 میلیون متر مکعب کندنکاری، ساخت 2 پل بزرگ با معیارهای پذیرفته شده جهانی، یکی برای عبور خط ریل حیرتان مزار و دیگری برای استفاده موتورهای توناژ بلند در همین مسیر تکمیل گردیده است. تورتم تریتم دی زیری مو پچم دی گرزو هسکی غاړي سر د غلیم خم. اسلامي امارت هوډ لري چې د هیواد د زراعت او د اوبو مدیریت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. دا کانال نه د ګاونډیانو او نه بل چاته د ضرر رسولو په نیت پیل شوی دی، بلکې یوازینۍ موخه یې د افغانستان سرلوړي، د افغانانو ځان بساینه او د افغانستان له طبیعي زیرمو څخه په ښه توګه استفاده کول دي. نو دا پروژه خو الحمدلله د افغانانو له لوري ډیزاین کیږي او تطبیق کیږي او ټول تمویل یې له کورنۍ بودیجې او عوایدو څخه کیږي. په همدې اساس ټوله افغانان په دې پروژه کې زیارایستونکو انجینرانو په ځانګړي ډول محترم عبدالرحمن عطا صاحب ته د دې ستر کار د لومړي فاز د بشپړېدو او د دوهم فاز د پیلولو مبارکي وایم. الحمدلله جای نهایت خوشحالی و شکر است که امروز فاز اول کانال قشتیپه تکمیل شد. الحمدلله آب روان است تا به اینجا آمده است و امروز الحمدلله ما و شما فاز دوم کانال قشتیپه را انشالله افتتاح میکنیم. خدا خواسته بود تا به اندخوی، از بلخ تا به اندخوی این کانال انشالله جریان پیدا میکنه. همه بزرگوارای امارت اسلامی افغانستان کانال قشتیپه را هم سال اول هم در سال دوم در بودجه انکشافی خود در اولویت خود قرار دادند. ما به هر شکل که باشد انشاءالله تعالی این کانال ملی را تکمیل می نماییم. من دا کار چنان شاهدیو نه پکې خارجي پیسې و، نه پکې خارجي متخصص و او نه پکې خارجي رایه و. یو مستقله افغاني پروژه ده چې نن الحمدلله ټول هیوادوال د دې شاهد دي چې دا عظیمه پروژه اول فاز 6 میاشتې مخکې د خپل د میاد نه خلاص شوی. تاسو باور وکړئ لحظه په لحظه د هر نقطه د مالی مدیریت شوی. یعنی هر کار چې مونږ کاوه په دې باندې فکر کړی چې دا د دې مظلوم بیچاره فقیر ملت پیسې دي باید داسې مصرف شي چې مونږ هیڅ نه وه مسؤلیت د الله په مقابل کې ونه لرو. نو د دې پروژې تکمیلېدل او د دویم فاز شروع کول د اسلامي امارت مسؤلینو ته او ټول ملت ته د زړه له کومې نه مبارکي وایم. تاسو دا ومنئ چې موږ د افغانستان په آبادولو کې ټول متحد یو. دغه شی نه دی مطرح په دې کې چې دا شمال دی دا جنوب دی دا مشرقي دی دا جنوب غرب دی. نه، الحمدلله کومو د افغانستان په سطحه ملي پروژې دي سره د دې نه چې زموږ بودیجه د امارت اسلامي و دا نه ایجابوي چې په داسې اوس وخت کې دی په دې باندې هغه ملي پروژې په دومره لوړه پیمانه باندې موږ روانو کړو. خو د خدای تعالی نصرت ته تاسو او اخلاص ته د قوم او د ملت د دې سره سره موږ چې ګوري مهم په دې کې عزم ده، اراده ده. جناب عطا صاحب څو ورځې دمخه ماته خبره کوله چې موږ د خپلو بودیجې ته په کتو که دا کار مو شروع کولی هیڅ امکان د دې نه و، خو کوم فکر چې زموږ سره و د هغه فکر ته یو وجود ورکول
دغه یو عزم غواړي او تر شا یو پشتیباني غواړي. پشتیباني دغه الحمدلله چې د مشرتابه په حمایت او ملګرتیا باندې او په کامله توجه باندې الحمدلله په ډیر کم وخت کې اول پړاو خلاص شو، دویم شروع شو. لکه دغه د کوشتېپې چې کوم کانال دی تاسو یې وینئ چې لومړی پړاو یې بشپړ شوی دی او دوهم پړاو یې شروع کیږي. دا یو کال مخکې یو نیم کال مخکې هسې یو خوب او یو خیال و او د چا زړه ته دا نه لوېدل چې په دومره کم وخت کې په دومره ضعیفه حالت او کمو امکاناتو به د کوشتېپې کانال په داسې شکل باندې کامیابه کیږي. موږ محترم لا برادر اخون او عطاش صاحب ته کامل اطمینان ورکوو چې د امنیت په برخه کې د دې پروژې د ښه تطبیق په برخه کې موږ ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو راسته لاس یو او ان شاء الله د هیواد په آبادی کې به موږ د خپلو ملګرو او د خپلو مشرانو ترڅنګ ولاړ یو. از دریای آمو در طول تاریخ افغانستان استفاده نکرد. این اولین وقتی است، اولین مرتبه است در تاریخ کشورهای ما که بار اول افغانستان از این آب استفاده میکنه و این حق طبیعی ماست. و دیگه ای که افغانستان هیچ وقت به حقوق کشورهای همسایه بالخصوص کشورهای اسلامی ما تجاوز نخواهد کرد. ما امو اندازه آبی که قسمت و حصه افغانستان میشه کوشش میکنیم که امو را به صورت درست به داخل کشور خود داخل بسازیم و از او استفاده مثبت بکنیم. Bu deryayı ki bu kanal Koçtepe siz bizim için bir katta nimettir. Allah subhanahu wa ta'ala bunu işlekallarıya ve buzurgallarıya ecr azim versin. İnşallah bu katta quruq yotgan zaminlarimiz hammasi sabzi ve ziraatga tebdil bo'lsa kerak. Bu mavad xo'rakida ki nima siz bizni kami kostimiz bordi, ko'talilarimiz bordi va muhtojliklarimiz bordi. Bu Qo'shtepa kanali istifodaya topshirishligim bilan va hamma mushkulot mavad xo'rakimiz hal bo'lib inshaalloh bu sahnada xudkifoq bo'lsa kerak. دا پروژه د خوشتېپې کانال په داسې حالاتو کې چې زموږ په آسیایي هیوادو او خصوصا زموږ په ګران هیواد کې وچکالي ده، د دغې د اول مرحلې اختتام او د دومې مرحلې شروع کول دا یو ښه زیری ده. دا پروژه زموږ د افغانانو مسلم حق ده. زموږ اوبه دي په دې آمو سیند کې بهیږي او نن الحمدلله موږ په دې وتوانېدلو چې موږ له خپل حق نه استفاده وکړو. زموږ اسلامي امارت خپله پالیسي ښودلې ده چې موږ له چا سره کشمکش نه کوو. څوک له موږ سره خبره لري هغه دې راشي د ډیپلوماتیکو طریقو نه دې له موږ سره خبره وکړي. موږ نه د پاکستان لپاره سرخوږی یو، نه د ایران لپاره یو، نه د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان لپاره یو، د هیڅ چا لپاره نه یو. دا اسلامي نظام په خورا زیاتو قربانۍ منځته راغلی دی. په دې لاره مې زرګونو شهیدان ورکړي دي، دومره وینې مې پر قرباني سوي دي لکه د قوشتېپې کانال اوبه. اوس باید د سر په بیه ساتنه وکړو چې د افغاني ټول افغاني انجنیرانو دا کار وکړي چې موږ تاسو دا شنې اوبه وینو. الحمدلله دا موږ تاسو خپل افغانانو انجنیرانو او جمله صاحب محترم او عطاش او نور انجنیرانو خپل افغانانو دا کار وکړي چې موږ تاسو دا اوبه وینو. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. تورتم تریتم دی زیری مو پچم دی گرزو هسکی غاړي سر د غلیم خم دی گرزو هسکی غاړي سر د غلیم خم دی نور با ایسا جیدا خلاصی. لحظه آغاز مرحله دوم کانال قوشتیپه پس از پایان موفقانه مرحله اول اینک بیشتر از هر زمان دیگر نزدیک شده است. این خبر خوش را با هم استقبال می کنیم.